حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فورا یو خط ولیکلو او خط وړونکي ته یې دا خط ورکړو چې شپه او ورځ یو کړئ. دغه خط په ایجب کې قومندان عمرو بن عاص ته ورسوئ. دوی هم شپه او ورځ یو کړل. دغه خط یې په تیزۍ سره عمرو بن عاص ته ورسو چې کله هم حضرت عمرو بن عاص د خط خلاص کړو چې په هغه خط کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کلیر دا آرډر ورکړی وو چې عمر فوراً د مسلمانانو لښکر یو ځای جمع کړه او هغوی مخې ته او د هغوی وړاندې دغه خط ووایه. قومندان عمرو بن عاص همداسې وکړل او د مسلمانانو پوره لښکر یې جمع کړو او د هغوی وړاندې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خط ولوستلو او وی ویل اے مسلمانانو تاسو ته څه پیښه ده؟ تاسو د 2 کالو راهیسې جنګیږئ او تر اوسه پورې مو ایجب فتح نه کړو. ما ته د دغې خبرې اندېښنه ده چې تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم او د قرآن لارښوونې مو هېرې کړې دي او بالکل زموږ د دښمنانو په څیر د دنیا په محبت کې غرق شوي یو. یاد ساتئ الله جل شانه د داسې قوم امداد کله هم نه کوي. نو اوس زه ستاسو ته د زړه د اطمینان لپاره یو نوی لښکر درلیږم. نو اوس د مخکینی حرکاتو څخه ځان وساتئ او پاڅئ خپلې جنګي اسپې مو سمې کړئ، تورې مو د پوشو څخه وباسئ او د رومن لښکر سره د اخیري جنګ کولو لپاره تیار شئ. د دې وجې چې مسلمانان ایجب د ابد لپاره خپل واک کې واخلي نو د حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ د دغې خط لوستلو وروسته د مسلمانانو جذبه دومره لوی شوه چې دوی خپلې تورې وباسلې او د الکسندریا په ښار باندې داسې حمله وکړه چې رومن د دغې حملې وروسته بالکل نه امیده شو او د خپلې ساحې دیوالونه ګیټونه ټورې پرېښودلې او ویځغستل او مسلمانان فاینلی دغه ښار ته داخل شول. د دغې ځای گورنر سایرس چې کله دا حالات په خپلو سترګو ولیدل نو هغې ته دا ښکاره شوه چې د 11 کلو هلک د خلیفه عمر هیڅ کله مقابله نشي کولی، نو اوس د جنګ کولو هیڅ پیدا نشته. نو ده هم خپل قلم راپورته کړ او پوره ایجب یې د خلیفه عمر خلافت ته تسلیم کړ او همدا ډول ایجب د فرعونیانو هیواد د مسلمانانو په واک او اختیار کې راغلو. عمرو بن عاص د ایجب فتح کولو وروسته تر ټولو د مخې یو ختم د خلیفه عمر په طرف باندې رهي کړ چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته د ایجب د فتح کولو خبر ورکړي. دغه خط په پوره تیزۍ سره مدینې ته ورسېده او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د کور په ځای مسجد نبوي ته یوړل شو. حضرت عمر ته چې کله د دغې معلومات وشول نو هغه سیده مسجد نبوي ته لاړو چې په هغې کې د ایجب او د دغې په اورېدلو سره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ځمکه ولوېد او سجده یې وکړه او د الله جل شانه شکر یې ادا کړ او د پوره مدینې خلک یې راجمع کړل او د دوی وړاندې د ایجب د فتح کولو زیرې ورکړل. له دې وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خط راوړونکی یې راوغوښتلو چې تا زما د کور په ځای مسجد نبوي ته ولې لاړلې؟ خط وړونکي وویل چې ما دا فکر کاوه چې ته به ویده وې. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دته ځواب ورکړ که چیرته خلیفه د ورځې خوب کوي نو دا لوی خلافت به څوک چلوي؟ نه. د عمرو بن عاص کې د ایجب د فتح سره سره یو لوی طاقت و
رومن نیوی. ځکه دلته د رومن امپایر تر ټولو لوی پورټ و، یعنی د کشتیو درولو ځای. نو حضرت عمرو بن عاص فوراً د خلیفه عمر څخه د هغې د فتح اجازه وغوښتله چې اوس وخت راغلی دی چې مسلمانان لومړی لوی کشتۍ جوړې کړي. لیکن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د داسې کړنې څخه انکار وکړ، ځکه که چېرته وکتل شي عرب خلک هر وخت په غرونو او صحراو کې پاتې کېدل، سمندرونو او کشتیو کې د دوی هیڅ تجربه او ایکسپیرینس نه او د دوی په مقابل رومن د سمندرونو کشتیو شاهان بلل کېدل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته دا پته وه چې کیدای شي په سمندرونو کې موږ د رومن مقابله ونه شو کړلی او زموږ ټول لښکر به ډوب شي. حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه دغه نظر پرېښودو او د افریقا په طرف رهي شو. ډېر زر یې نیبیا، جونیزیا بلکې تر الجیریا پورې ورسېدو. آخر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته خط ولیږلو چې نوره بس کړه چې زموږ خلافت ډېر وسیع شوی دی، له دې څخه مخکې د تګ اجازه نشته. چې له دې وروسته عمرو بن عاص خپل ټول لښکر سره بیرته فسطاط ته راغلو او هلته د ده ملاقات د څه عجیب خلکو سره وشو چې هغوی دوی ته وویل چې د زیاتې خوشحالۍ پر ځای اول دا خبره په ذهن کې یاد وساته چې هر کال د دریای نیل اوبه وچیږي، د هغې دوباره د اوبو جاري کېدلو لاره یوازې موږ ته معلومه ده. هر کال چې کله هم د دغې سیند اوبه وچیږي نو موږ د دغې سیند ته یو ځوانه جلۍ اچوو او د دغې جلۍ د قربانۍ وروسته اوبه بیرته بهیږي. نو تاسو مسلمانان به هم همداسې کوئ. مسلمانانو چې کله دا خبره واورېده بالکل حیران شول چې دا څنګه کم عقل خلک دي. خو د څه مودې وروسته همداسې پېښ شول او د سیند اوبه بالکل وچې شوې چې مسلمانان یو څه وویرېدل چې دا خو واقعي سیند په اوچېدو دی. اخر د دریاب اوبه دومره کمې شوې چې ځینې خلکو همدا فکر وکړ د دغې سیند اوبو جاري کېدلو لپاره به داسې قربانۍ ورکول پکار وي. دغه ټولو حالاتو وروسته حضرت عمرو بن عاص حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یو خط ولیکه چې اوس ته فیصله وکړه چې موږ ته څه کول پکار دي. چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه خط ولوست، وویل چې دا څه دی، موږ خو دغې دنیا ته له دې وجې راغلي یو چې مخکیني ټول رواجونه ختم کړو. فوراً یې حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه ته یو خط ولیکلو او وویل چې دغه خط دریای نیل ته واچوئ چې په هغې کې یې لیکلي وو: ای د نیل اوبو، که چېرته ته تر نن ورځې پورې په زرهاو کلونو خپلې مریضۍ سره بهیږي نو بیا بند شه، موږ ته د اوبو راکولو هیڅ ضرورت نشته. خو که چېرته د الله په مریضۍ سره بهیږي نو موږ دغې الله ته دعا کوو چې هغه ستا اوبه بیا جاري کړي. چې بیا څه وخت وروسته د دریای نیل اوبه د لومړي ځل څخه هم زیاتې بهیدل شروع کړل. نو دا ډول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوره نړۍ ته یو نظام کېښودلو او د ده په خلافت کې د انصاف داسې نظام و چې هیڅ قوي سړي په کمزوري سړي باندې ظلم او تجاوز نشو کولی.